د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو یو تازه ترین او ښه خبر چې د ګیلمن کوم قاتلان چې په هغه باندې چې چا حمله کړې وه د دغه کسانو باره کې اوس تازه خبر مخې ته راغی چې هغوی ونیول شول او هغوی اوس مهال پولیسو سره دي. د هغوی نه به تفتیش کیږي چې هغوی په خپلو خبرو کې څه وایي، خو د ټولو نه اول به تاسو ته دا ووایم چې دغه څنګه نیول شوي دي، دغه کسان څوک دي. تاسو ته خو دا هم معلومه ده چې دغه کسان چې دي دا هر چاته معلوم دي چې آزاد داوړ دی، ورسره د آزاد داوړ یو ورور دی او نور د تره زامن دي او څه ورسره داسې کسانو چې هغه کسان چې کوم دي هغه نه پیژندل شوي دي، یعنې مخ ته یې ماسکونه اچولي او چې هغوی کله راغلي نو ګیلمن وزیر په داسې ځای باندې په 2-3 منټه کې وهلی دی چې هغوی ته پته وه چې د دغه ځای نه به دا مري، یعنې د ده د مرګ په خیال باندې راغلي وو او دا یې خپل ځای ته ورسولو مړ یې چې دا وفات شو. اوس د ده اوس مهال ایله د ده جنازه وشوه نن 4 بجې او دا یې خاورو ته وسپارلو. خاورو ته سپارلو سره سم داسې خبرونه په سوشل میډیا باندې یودم په ګردش کې شول چې د ګیلمن وزیر کوم قاتلان دي هغه ونیول شول، هغوی ته به اوس سزا ورکول کېږي او هغه چې دي اوس مهال پولیسو سره دي. نو دوستانو د ټولو نه اول خو دا خبره تاسو ته دلته کلیر کول غواړم چې ستاسو په مغزو کې یا ستاسو په زړه کې داسې څه شک شبه پاتې نشي. آزاد داوړ او هغه نور ملګري چې کوم دي یا هغه کوم ګمنام کسان چې هغه ټول ورک دي، تر اوسه پورې په دغه کې یو کس هم نه دی نیول شوی، یو کس هم چاته په لاس نه دی ورغلی او داسې خلک درو خبرونه جوړوي ځکه چې ځینې خلک غواړي چې په دې طریقه باندې ویورشپ واخلي، خو تر اوسه پورې داسې څه حقیقت نشته چې دغه قاتلان دي نیول شوي وي. موږ ته ډېرو کسانو پیج ته هم میسیجونه کول، پرسنل واتساپ باندې هم میسیجونه کول چې آیا دا خبر رښتیا دی که دروغ دی. نو قدرمنو دا خبر دروغ دی، دا حقیقت نه دی.